محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیلې په اسلام آباد کې چې څه روان دي نو دې ځل دا صرف د اقتدار جګړه نه ده. دغه ملک پاکستان دا د تضاداتو مجموعه ده، دا د منافقت انتها ده. خو دا تضادات او دا منافقت یې په داسې انداز کې کړي دي چې په 15 کې دته څه مشکلات پیش نه وو. 15 کالو کې د دې د یو تضاد ذکر به وکړم چې کم په اسلام آباد کې اوس روان دی. هغه دا دی چې پاکستان په یو طرف ته وایي چې زه د چین داسې ملګری یم چې د دې ملګرتیا د همالیا نه اوچته، د سمندر نه ژوره، د شادو نه خوږه ده، او په ملک کې وایي چې دا اسلامي ملک دی، دا اسلامي اټم بم دی او دا د اسلام په نوم جوړ شوی دی، او په عمل کې دا د امریکې ګوډاګې ملک دی، او په حقیقت کې د امریکې د ډالرو سپی دی. خو دا درې وړه تضاد یې په یو ټکي یو معنی ده، یعنی یو شی دی او هغه کې درې معنی دي او درې پالیسي دي او درې وړه داسې په عجیبه انداز کې راچلولي دي چې تر ننه پورې په دې باندې کامیاب تللی دی. د عمران خان د موجوده لرې کېدل په ډیرو حوالو د پاکستان د 15 کالو د تاریخ ریکارډونه عجیبه انداز کې مات شو. مثلا د خواجه نظیم الدین او د حسین شهید سهروردي نراواله چې څومره وزیران زمان ختم لري شوي دي، نو یا خو قتل شوي دي د لیاقت علي خان په شان، ذوالفقار علي بوټو په شان، بېنظیر بوټو په شان، او یا لرې کړی شوي دي د غبن په الزام باندې، د کرپشن په الزام باندې چې پاکې دا نور ټول وزیر اعظمونو باندې دا داسې شوي دا سبق راځي، منطبق راځي. عمران خان د کرپشن په الزام باندې نه دی لرې شوی، دا الزام په لګېدلی لا نه دی. بله د عمران خان د لرې کېدو خصوصي خبره دا ده چې د خپل لرې کېدو نه مخکې ولس موبلایز کو. خواجه ناظم الدین، حسین شهید سهروردي، ذوالفقار علي بوټو، بېنظیر بوټو، جنیجو، ظفرالله جمالي، نواز شریف داسې چرته نه وکړي. بېنظیر صرف لرې کېدو باندې دا وایي چې یا الله یا رسول بېنظیر بے قصور. نواز شریف خو 2 ځله څه ویلي نه وو، په درېیم ځل باندې هم څه نه ویلي، وایي مجھے کیوں نکالا، نور څه نه ویلي. د مولس موبلایز کو او د ولس ته ووایي چې ما امریکا لرې کوي. دا جمله بیا ډېره اهمه ده، یعنی دا جمله په دې اهمه ده چې په پاکستان کې د امریکې په حواله سره د امریکې خلاف رای ډیره زیاته ده چې څومره سروې شوي دي امریکې په خپله کړي دي، او په دې 15 کالو کې کم نه کم انټي امریکنیزم 55% دی او زیات نه زیات 80% و، او دا هم هغوی مني چې دا ریاست کړی دی او د هغې نه بادم په یو ځای چلیږي. نو انټي امریکنیزم ناره لګول په اصل کې د 55 نه والا تر 80% خلکو ذهنونو مطابق ته چې کوم پاکستان کې ذهنونه جوړ شوي د ریاست جوړ کړي دي. زه د خپل ځان او د ستاسو ذهن نه یادوم، زه د پاکستان د سروې ذکر کوم. بیا د عمران خان د موجوده لرې کېدو کې اهمه خبره دا ده چې دی وایي چې دا ټول چې کم دي دا غداران دي، دا چې چا زه لرې کړم څوک په اقتدار کې رال دا غداران دي. دا په اصل کې جنګویزم دی. جنګویزم د پاکستان ریاست د اولو ورځو نه دا کړي، دا د کامپرستي یو شکل دی چې بس زه محب وطن یم، تاسو ټول غداران یې. دا د تکفیري جهاد په شان شی دی، او دا د اولو ورځې نه داسې کار شوی دی. دا د خدایي خدمتګارو خلاف شروع شوی او دا تر ننه پورې دا راغلی دی، او په د موجوده اپوزیشن پارټو کې د فوج نه علاوه فوج خو په دې کې شامل و، دا د هغوی د ذهن اختراع ده. نو هغه موجوده پارټو کې تاسو وګورئ، نواز شریف
بدا کول بېنظیره بیا غداره ګڼله. تاسو سره ویډیوګانې وګورئ. پیپلز پارټي بیا غداره ګڼله. پیپلز پارټي چې کله ذوالفقار علي بټو حکومت و هغه نېشنل پارټي غداره ګڼله. جمهوریت اسلامي یو وخت کې په جنګویزم کې ډېره شامله وه، اوس هغه نمونه نه ده. بیا د آی جی آی چې جوړ شوی چې پاکې د موجوده پارټي چې کم پښتونخوا ملي پارټي ته لرې یعنې څو ته لرې کې دا نور ټولې موجودې وي. دا آی جی آی خو جوړ شوی د جنګویزم په بنیاد و چې بس موږ محب وطن یو، دا پیپلز پارټي او دا ای ان پي غداران دي، او بیا چې ان پي پکې شامله شوه بیا هغه هم کلین شو وایي پیپلز پارټي غداره ده. نو دا خو دوی کړی دی. نو چې کوم عمل دوی په خپله کړی دی او کوم ریاست کړی دی د هغې ځان له یو منټیلیټي ده، یو مایند سیټ دی، یو خلک دي چې د هغوی ذهن یې جوړ کړی دی. نو په دې دواړو مسلو یعنې انټي امریکنزم او جنګویزم باندې د پاکستان خصوصا په پنجاب کې ذهنیت د مخکې نه جوړ کړی شوی دی. په پښتون او بلوچستان کې پښتون علاقې او ځینې بلوچ او سند کې هم څه شته دی، خاص کر کراچي، حیدرآباد او سکر کې دا ذهنیت جوړ کړی شوی دی. بیا عمران خان که څوک دا ګڼي چې ګنې دا یوازې دی، نو ګوره جي نن اول خو نن نه مخکې چې کله عمران خان لانچ کېدو نو دا خو جنرال حمید ګل لانچ کړی و. تاسو ته به یاد شي چې دا به د پاسبان په شکل کې لانچ کړی و. په وخت کې محمد علي دوراني هم ورسره و، دا بیرسټر سیف هم ورسره و. بیا د هغې نه بعد په هغه دوران کې عبدالستار ایدي ملک پرېښودو، هغه په خودساختار جلاوطني ته لاړو. بیا خلکو ته تپوس کولو، هغه غریب بس ویل نه. ډېره کاله پس یو نیم کال پس کله راغی، بیا ډېر کالو پس یې ووایي چې ته چېرته تللی وې؟ وایي زه تښتېدلی وم. ولې تښتېدلی وایي زه یې وجلم یا اغوا کولم. چا اغوا کولی؟ وایي جنرال حمید ګل او عمران خان. ولې؟ وایي ما ته یې وایي چې ته په سیاست کې شامل شو. که په سیاست کې نه شاملېږي نو ژوند دې نشته. نو دا د حمید ګل چې کوم سکول آف تھاټ دی دا په پاکستان په فوج کې شته. د پاکستان د فوج نه علاوه په د میډیا کې هم شته. تاسو به اورئ دا اوریا مقبول جان بل څوک نه دی، دا مغه سکول آف تھاټ دی. دا مجيب الرحمن شامي هم بل څوک نه دی. بیا دا نور چې څومره شمارې او دا بول چینل ارواي بیا پکې ډېر شغل دي او هغه اوس هم د په شا دي. په دې کې د موجوده خلکو کې چې کوم ریټایر جنرالان دي، جنرال شعیب، جنرال طارق خان، دا اوس هم د عمران خان سره ریټایر آرمي والا ولاړ دي. نو دا اوس په خپله پاکستان و تضاد ته مخ دی. په دې یو شي کې یعنې چین مې داسې ملګری دی، اسلام غواړم او د امریکې ګوډاګۍ یم. په دې درې وړو کې بعد دا یو کشتۍ خوښوي. دا ممکنه نه ښکاري چې په درې وړو کشتو کې دا سفر وکړي. اوس زمونږ دپاره څه کول پکار دي، د پښتنو دپاره څه کول پکار دي. زما عرض دا دی، خواست مې دا دی چې په دې کې که شهباز شریف دی خو د ټولو نه زیات پښتون پروفایلینګ د په دور کې شو. اسامه ته ده ویلي وو چې په موږ حملې مه کوه، موږ خو ستاسو خو یو شی یو. نواز شریف خو یوه ښېګړه راته وښیه چې زمونږ سره کړي وي. دا ټول چې اوس پر اقتدار کې راغلي دي، په دې کې یوه نقطه راته وښیه چې آیا دوی به په افغانستان کې مداخلت بند کړي، دوی به ترهګري ختمه کړي، دوی دهشتګرد به ختم کړي، موږ ته به وسایل باندې حق ملکیت حاکمیت راشي. دا آیا دوی په ایجنډا باندې چېرته وه؟ نه نه نه. زمونږ مسله خو د دوی په ایجنډا شته نه. نو زمونږ دپاره په دې کې فرق څه دی؟ عمران خان دی که شهباز شریف دی؟ زمونږ دپاره پکې څه هم فرق دی. بیا که د پاکستان ریاست او د امریکې ترمنځ په دې باندې جګړه راځي نو زمونږ پکې کم یو ملګری دی. آیا امریکا زمونږ ملګری ده؟ آیا دا زمونږ ملګری دي؟ نو دا خو هم نه دي. نو موږ له څه کول پکار دي؟ زمونږ عزیزانو خواست مې دا دی چې موږ دې د پاکستان دا ماماګان نور نه جوړېږو. د ټولو نه ښه خو به دا وي چې موږ په دغه وخت کې خپل قامي ستونزې رامخکې کړو. د بنو قامي جرګه ته دې دوام ورکړو. د هغې پرېکړې دې خپلې پرېکړې وکړو. دا جرګې دې قامي جرګې دې په کوټه کې وکړو، په سوات کې دې وکړو، په ډیویژن سطح باندې دې وکړو. د دې نه دې څلوېښتي جوړې کړو، دا دې منظم کړو، دا د پښتنو ستونزې رامخکې کړي، دا د امن چغې راپورته کړي، دا د په خپلو وسایلو حق ملکیت او حق حاکمیت وغواړي.
دغه د نړۍ ته ووایي چې که زما په وطن باندې څوک فیصله کوي نو دا به زما نه تپوس کوي، د قام نه به تپوس کوي، د جرګې نه به تپوس کوي، زما فیصله به د لاهور نه نه کېږي. که دا نه شو کولی نو دا کار خو دې وکړو چې چېرته د په اول ځل باندې تماشګیر شو، د نښې منځ دې وولو. که دا کولی شو دا دې وکړو. که دا څوک بد ګڼي دا دې نه کوي، خو په ده وخت کې د دا وغواړي چې یا الله پاکه په ما باندې مکافات عمل وینه د هغه ظلمونو د هغه جبرونو چې کوم د پښتنو سره شوي دي چې چام کړي دي، که خپل دی که پردی دی، که تور دی که سپین دی، که مسلمان دی او که کافر دی، د هغې مکافات عمل را باندې ووینه یا الله پاکه. چا چې زموږ خویندې میندې لوڼه جړولې دي، دردولې دي، زموږ مشران یې شرمولې دي، زموږ ځوانان یې وجلې دي، اغوا کړي دي، ماورای عدالت یې قتل کړي دي، زموږ تعلیم زموږ تجارت یې تباه کړی دی، زموږ اجتماعي قتل عام یې کړی دی، زموږ نسل کشي یې کړې ده. خدای پاکه د دوی انجام را باندې ووینه. چا چې زموږ د آرمي پبلک سکول ماشومان وجلي دي، چا چې د درې د اورکزۍ جرګې په بمونو الوزولي دي، چا چې د سوات وقار خان او د هغه خاندان سره څنګه کړي دي، دغه بچي د هغه په مخ کې څنګه وجلي دي، د سوات او د ملاکنډ د ولس سره چې کم جبرونه شوي دي، د فاټا د خیبر پښتونخوا د بلوچ پښتون صوبې سره چې کم جبر شوی دی، د کوټې وکیلان چې چا قتل کړي دي، چې د وکیلانو قتل عام چا کړی دی، خدای پاکه د دوی مکافات عمل را باندې ووینه. چې کومې زموږ نه سره شوي دي، زموږ سره کړي دي، د هغې نه زیاتې را باندې ووینه، په خپل ژوند یې را باندې ووینه. ای الله پاکه زموږ دا سوال قبول کړه. آمین ثم آمین.